بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سیدنا و مولانا محمد. سکوي زي شاته ودرېږي کنه کبانو راله په ما به ذکر راځي. ها نو ګوره موږ ویلو کنه چې مقدمه تقریبا چې ختمېدو والا ده. نو موږ اوس قوانین شروع کوو. مې قوانین او قواعد دا د هر لکه په هفت اقسام کې د صحیح د محموز او د مثال او د اجوف او د ناقص او د ټولو جدا جدا قوانین قومات پرون ویلو تاسو ته چې د صحیح د قوانین چونکې د سړي چې دا لکه په ټولو کې پکار راځي. لکه اوس موږ لکه د ماضي د خبره مو کړه لکه نه د ضربت دا نو ضربت دا څنګه لکه په ټولو کې راځي. لکه په اجوفو کې دا په ناقصو کې دا په هر ځای کې دا چې علامه د تانیث نو دا بلکه ساکن وی. لکه ګوره موږ په ضربت فتحت سمعت اکلت شربت او بیا دی بل دروړې اخذت او په محموزو کې او قوالت او قالت قالت باعت په هر ځای کې چې لګا تا راتلا ناکه صحیحو کا ناقصو کا محموزو کا جوبو او چې هر هغه تا چې ما علامه د تانیث وا ما علامه تانیث مطلب دا چې د فاعل علامه نه وا نو هغه به په فعل کې ساکن کول او په اسم کې متحرک کول واجب دي. لکه په فعل کې مثال ضربت او په اسم کې مثال ضاربتون. بیا موږ ویلو چې د فعل علامات د په تانیث علامات په فعل کې سلور دي. سلور علامات دي. یو علامه دا چې تای ساکنه په اخره کې راغلي لکه ضربت په اخره کې چې تا ساکن نه ویم تای متحرکه مکسوره لکه په ضربتی په اخره کې چې تا ده او یای مفتوحه یای ساکنه چې تضریبین مې او بیا په اخره کې نون مفتوحه لکه په ضرب نگی دا نون شو. دا خو زور سبا دا ایک نمبر قانون. وز منگا وایو دویم قانون او دریم قانون. د دویم او د دریم قانون د دې باندې تعلق دې نه داره د ضرب نصره د سره د ضرب نه د ضرب نه دوه قوانین دي. د دې وجینا د یو اولنی قانون د موږ ضرب نمبر 1 وایو او دویم قانون د موږ ضرب نمبر 2 وایو. په د باندې تعلق د ضرب نه سیګي سره ده. دا خبره تاسو بدین کې به چګورا منګه ضرب نه دا سوم نمبر څخه دا سوم نمبر دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 نمبر څخه دا کنه او ګوره دا ضربت ته ضربت څخه دا نو د دې ضربت د چکر د تسنیه جوړو ما د تسنیه لپاره وسوسه لګوم الف ولګوم کنه الف ولګوم او چې دې د جبه څخه جوړو ما نو موږ سره نون ولګاو نو دا څه شو ضربت نه څه شو په اصل کې دا ضرب نه چنده سو اوس د دې ضربت نه ضرب نه څنګه جوړ شوی دی نو بلې کې په قوانین چي دي سو قوانین چي دي د یو قانون کې به موږ د څه کوو چې راتابه دي لري کو او په قانون کې به څه کوو چې دا باب ساکن کو خو شو به باندې څنګه وکاو نو ګوره قانون دا دی د دویم نمبر قانون ضرب نمبر 1 قانون دی چې موږ پرون علامات تانیث ویلو. علامات تانیث موږ ویلو کنه کم دي دوا علامات د تانیث په فعل کې راتلل مطلقاً منع دي. قانون دا دی چې دوا علامات د تانیث په فعل کې راتلل مطلقاً منع. مطلب دا دی کله یو جنس دی او کله جدا جدا جنسونه وي. دوا علامات د تانیث په فعل کې راتلل مطلقاً منع دي. په فعل کې راتلل مطلقاً منع دي. هغه مطلقاً څه مطلب دی کله یو جنس دی او کله جدا جدا جنسونه وي. او په اسم کې حالت و علامات د تانیث ممتنع دي راتلل منع دي چې کله دوانه د یو جنس نه چې کله دوانه د سوي کله مختلف جنسونه نو بیا صحیح ده. خو شو دا قانون دی دوا ما ته فکر ده کنه لیکل ما کوي ورسو به تاسو به ولي کې بیا ورته په موبایل کې درولې کما دوا علامات د تانیث په فعل کې راتلل مطلقاً منع دي. دوا علامات د تانیث په فعل کې لکه په دې کلمو کې په عربی کې بیا اسم استعمالي کیا په فعل استعمالي کنه هر خو خبرې نشته یا به اسم یا به صحیح نو په فعل کې دوا علامات د تانیث مطلقاً ناروا دي. صحیح مطلقاً څه مطلب دی دا یو جنس نه یو جنس نه مطلب دا لکه په میری پکې تعالی په میری پکې نون نه او په اسم کې دا حل ممتنع دي چې کله د سره د یو جنس کله جدا جدا جنسونه نو بیا صحیح نه ده. اوس ګورئ مثال دی لکه ضرب نه په اصل کې ضربت نه سو باسو کې یو پکې تا علامه د تانیث تا کنه هغه علامات د تانیث په فعل کې شلو ویلو کنه یو دا چې تاسو تای ساکنه یو سو یو تا ساکنه یو نوري یو علامه د تانیث په موږ هدا کړل
نو د دې نه څه جوړ شو ضربنا نو ضربانا څه جوړ شو ای ضربانا لپاره بیا موږ په فهم قانون باندې سره بیا ضرب نه کوو او دوه علامات تانیث ګوره دلته ګراله نو یو تاسو موږ سکلاله اوس کستا په ځای کې دا خبر راځي چې لکه دوه علامات تانیث یو تا او بل سره نو ته دې رانو لري کړه ته دې ولې نه لري پوه شئ ځین کې راځي کنه نو ګوره کته دې رانو لري کم کنه نو دا به څه پاتې شي سبب پاتې شي او دلته دا ضربت اولنی څنګه او درېمه څنګه به یو شان دي بیا موږ ته پته نه لګي چې دا واحد څنګه راو کړی چې می څنګه نو دلته قانون د دوه څه کار کوي یو چې نه دا تانیث د غل عمله تانیث علامه ده او یو د فاعل علامه ده یو سره او دا تا چې نه د ست علامه ده د تانیث علامه ده نو دا د یو څه کار کوي دا نو د څه څه کار کوي دا یو څه د موږ لري کوم وای د قاسم تانیث د پر نون شته کنه نو دا د موږ لري او په فعل کې د یو جنس نه دوه حروف راتل چې دا نشته ها د ځینې نشته چې لکه دوه علامات تانیث په فعل کې د یو جنس نه راغلي دا نشته پوه شئ دې دې پر څنګه شو دوه علامات د تانیث مطلقاً څه مطلب دی یو دا چې د یو جنس نه دوه علامات راتل دا په فعل کې نه موندل کېږي او په فعل کې چې موندل کېږي نو هغه څه مثال دی ضربنا چې بازار کې څنګه ضربنا چې بازار کې څنګه نو موږ څه چلو وو یو تا دې نو تا دې ولې دا کولل نه دون بیا تب کړو کړ دې پوښتنه تاسو اوس په اسم کې برابرلی په اسم کې راغلی لکه ضاربتون دې سره ضاربتون د څه څه غلا اسم فاعل واحد مؤنث واحد وصل لنا تسنیه څنګه جوړو ما ضاربتون ضاربتان یعنی د تسنیه لپاره په غالي فلګو او د ضمیر په ځای باندې په څه لګو نور ولګو خوښ وي وصل د جمع څنګه د جوړو ما ضاربه تاتون ضاربه تاتون د پاسه ویل کده ضاربتون او الف او تاء سره د مؤنث سالم ولګو نو څه شو ضاربه تاتون څه شو وس دا تا چې کنه نو دا د تانیث علامه ده او دا ته جن د تانیث علامه ده او په اسم کې دوه علامات تانیث یو ځای راغل دا ممتنع ده د یو جنس واښو لکه دا ته او دا ته باندې یو جنس دي کنه نو دا راتل ممتنع دي نو دا یو ته موږ دا کړل نو څه شو واښو به باندې څه شو اوس په اسم کې دوه علامات په اسم کې علامات تانیث کم دي دلته نه دي الته کې تاسو ویلي ورمار د ویلو قائم متحرکه الف مکسوره الف ممدوده ده ولکه وې زبر توخه ما چې په اسم کې دوه علامات تانیث راغلي لکه ګوره زربا ده کنه دا په اخر کې علامات تانیث څه ده الف مکسوره او ضربه د دې د تسنیه کوم انو د ضرب بیان وکم سبا ما او ضربیات سمجي نو بدی کی دا چې نن د تانیث علامه ده او دا یا چې نن کوم تانیث علامه ده دا قیاده کوم چې په ضربه پاکره کوا نو دوه علامات تانیث وراغل دغه ته چې دوه علامات تانیث نشي راځي یو جنس نو هغه ویل چې په اسم کې حاله ممتنع دي چې کله صحیح یو جنس صحیح او دلته د دوه جنس نه لازم جایز دي دا یو قانون پوښوي درې قانون هم سره درمنا نمبر 1 څه قانون دی درمنا نمبر 1 موږ ولې دلته په درمنا څه قوانین چلیږي دا قوانین چلیږي و درمنا نمبر 1 قانون څنګه لګي د شروع هم درې نه کوم چې دې خلاصو دا خبره به بګنه کو دو علامات د تانیث په فعل کې راتل مطلقاً منلي دو علامات د تانیث په فعل کې راتل یو ځان په برکت کولګي دا مطلقاً مطلب دا دی کله یو جنس نه هغه د مطلق جنس نه او په اسم کې دوه علامات تانیث راتل حاله ناممکن دي حاله منلي چې کله باندې د سره او کله باندې د جدا جدا جنسونو بیا سړي خوښوي وس مثال د فعل مثال نو د فعل لپاره چې دوه علامات تانیث به یو شرط راغلي او فعل د مثال نشته د عربی کې د مثال په عربی کې نشته ها او چې دوه علامات تانیث راغلي او جدا جدا راغلي نو دا غیر لپاره مثال لکه ضرب نه فاصل کې څنګه ضربت خوښوي نو موږ ته دا یو تاسو کړل الف سبا دي شو ضربانا سبا دي شو او په اسم کې چې دوه علامات تانیث یو راغلي او د یو جنس نه مثال لري ضاربتون دا ضاربتون نسو
ضاربات اذا ضاربات نه څه جوړ شو موږ وایو ایسه مثال لکه ضاربات چې په اصل کې ضاربات واښوي. بیا سوال چې دا وی چې نه د بدوا علامات د تانیث په فعل کې راتلل من دي نو بزرګ بیان نو خدوا علامات د تانیث راغلي دي نو جواب ما نو ویلو چې یو جنس نه علوم لري او چې جدا جدا جنسونه نو بیا معنا پرې باندې پوښتنه تاسو پرې ما تاسو هم کارو کوم یو ملګری ما ته چې مختصر مو د خلاصو وای لري چې ما ته بدوي تاسو تاسو یې ریګه شرمېږم غلط وای ما ته وای فعل کې دوه علامات د تانیث راغلل مطلقاً منع دي. مطلقاً منع مطلب دا دی چې د یو جنس نه یا د یو جنس هم نه وي چې د یو جنس نه یو کله مختلف جنسونه نه وي. جنس مطلب لکه چې یو علامت په بیره راغله چې جنس یو نو مطلب یو ټکی په بیره راغله او په اسم کې دوه علامات د تانیث سره راغلل منع دي دا د یو جنس ټیک ته ماشاءالله. او د قانون نوم دی ضرب نه والا د ضرب نمبر 1 دا په لاوله کې ویل پکارو ضرب نمبر 1 دا ضرب نه پاسه کې ضربت نو بلې کې کام د علامت تانیث نو د کوم علامت تانیث د دې موږ دا علامت تانیث لري کو دا بیا پاتې شو ضربنا ضربنا او په اسم مثال اسم مثال لکه ضاربات چې پاسه کې دا پاسه کې ضاربات یو ته نه یا سوال دا جوړي چې په اسم کې خدای علامت تانیث راغلي او جی ورته لکه ضربات نو دا موږ دې سوي چې دا ان نو شنو انا منی چې هغه د یو جنس نه وي دا ضربات کې دا مختلف جنسونه پوښوي بری باندې پوښوي حکم قانون وجوبي دی اوس دا قانون نه دی دا له وګوره په ضرب نه کې چلیږي په عقل نه کې چلیږي نو ته به عقل نه فاصل کې عقلت نو سو فتحنا په اصل کې سمعنا په اصل کې سمعتنا پوښوي نو ګوره قانون دا یو څه کو هغه کې چلاوا ها کرومنا په اصل کې کرومتنا پوښوي بری باندې په هر ځای کې چې دا راځي کنه دا یو خبره وي پوښوي اکرمنا اصل کې اکرمتنا سو اکرمتنا دو علامات د تانیث په فعل کې راتلل مطلقاً منع دي. مطلقاً مطلب دا دی چې یو جنس نه یو د مختلف جنس نه یو جنس نه نشي راتله او د فعل نه چې په یو جنس پکې راغلي دا جدا جدا جنسونه لکه ضرب نه چې فاصل کې ضربت نه یو د تانیث موږ د خپل دا یې مثال لکه ضاربات چې فاصل کې ضاربات واښوي سوال نه چې لکه تاوی نه جمع کیږي نو په تو بیان کو چې مشوي نو مختلف جنسونه حکم قانون وجوبي دی واښوي د دویم قانون دی ضربنا نمبر 2 ضربنا نمبر 2 او دې د دویم قانون وایي د دویم نوم یې توالي اربع حرکات توالي ویلېږي مسلسل دا اربعه ویلېږي څلور دا او حرکات ویلېږي حرکت تا زبردست پېشته حرکت وایي توالي اربع حرکات ورته ویلېږي او دغه ورته ویلېږي ضربنا نمبر 2 قانون ورته ویلېږي د دې قانون خلاصه دا ده چې څلور حرکت په یو کلمه کې څلور حرکتونه پر لپسې راتلل مطلقاً منع دي. څلور حرکتونه پر لپسې په یو کلمه کې راتلل سړي مطلقاً منع پوښوي مطلقاً بدل کې مطلب دا وي حقیقتا یو کلمه کو حکمن یو کلمه حقیقتا یو کلمه یو کسو حکمن یو کلمه حکمن وېما قانون څنګه دی څلور حرکات پر لپسې راتلل په یو کلمه کې مطلقاً منع دي. څلور حرکات پر لپسې په یو څلور حرکات پر لپسې په یو کلمه کې راتلل څلور حرکات پر لپسې په یو کلمه کې راتلل مطلقاً مطلب دا دی که حقیقتا یو کلمه او که حکمن یو کلمه مطلقاً مطلب دا دی چې حقیقتا یو کلمه او که حکمن یو کلمه حقیقتا یو کلمه لپاره مثال لکه ګوره دحرج په اصل کې دحرج سو باسل کې ضرور حرکت پر لپسې راتلل کنه ضرور حرکت پر لپسې راتلل ممتنع دي لہذا موږ به یو ساکن کو دحرج بعثر بازل کې سو بعثر وځوي نو دا یو به ساکن شو بعثر حکمن یو کلمه دا مطلب دی حکمن یو کلمه دا مطلب دی چې په اصل کې د دوه کلمې وي په اصل کې دا څه وي لیکن د دوه په منځ کې شدت اتصال وي د دوه په منځ کې ډیر یو جوړښت وي د دوه بل سره یعنی یو کلمه بل نه بغیر نشي راتلی نو دا په حقیقت کې دوه کلمې او حکمن یو کلمه شمارل کېږي لکه فعل او فاعل ما دا ګوره لکه فعل او فاعل نو فعل جدا کلمه ده او فاعل جدا کلمه ده فعل جدا کلمه ده او فاعل څه ده او دا فعل او فاعل په منځ کې شدت اتصال ده شدت اتصال مطلب دا دی چې فعل نو فاعل به خامخای او چې فاعل نو فعل به لکه د څه نه چې فعل او فاعل نه یا فاعل او فعل نه
د دوانو په منځ کې سره شدت اتصال نو چې د فعل او د فاعل په منځ کې شدت اتصال دی ډېر زیات په جوړښت په دوانو په منځ کې نو دا حکم یو کلمه دا سره نو کدا کلمه حقیقتا یو کلمه او حکم یو کلمه لکه ور ضربنا نو په ضربنا کې ته وره په دې کې دا ضربه فعل دی ضربه په فعل دی او د نون په سره فاعل دی او د فعل او د فاعل په منځ کې شدت اتصال دی نو دا حکم یو کلمه وګرځي دا څو ګرځي دا نو په دې کې څلور حروف په پرله بصیره لګنه ها نو په دې کې دا با موږ ساګین کړه نو موږ سوې چې سره ضربنا سره وستا په دې غدا خبر راځي نو کله راځي نو به در بغیر اولم چې لکه دا اول نه په کول ساګین کې دویم ولې نه ساګین کې دریم دی ولې ساګین کو پوه شئ نو ولنه خو ځکه نه ساګین کوم چې بیا به وې مثلا ضروره ابتدا به ساګین خو کیږي نه پوه شئ ادا دویم ځکه نه ساګین کوم چې دا خو د دې په ذریعہ سره د ماضی پته لګي چې دا ماضی مفعول عین ده مفعول عین ده او مضمون عین ده نو چې دوه په نشته دا دریم په خامخا کومه پوه شو مې باندې هغه دا نو پکې ساګین کې چې نون ساګین کې په نون بل جوړه بیا خو هغه دا علامه ده نيسته نو دا یو په پاتو دا به ساګین کو څلور حرکات پر لبسی په یو کلمه کې راځل مطلقاً مطلب دا دی که حقیقتا یو کلمه حکم نه حقیقتا یو کلمه مطلب دا دی چې لکه صرف دا یو فعل یا صرف فاعل بل څه شی پکې نه پوه شئ لکه دحرج چې بعضه کې سو دحرج پوه شئ او حکم یو کلمه څه مطلب دی چې په اصل کې دوه کلمې په حقیقت کې دوه کلمې وي لیکن د باندې په منځ کې شدت اتصال وي د شدت اتصال د وجه نه دا یو کلمه ګرځېدلې لکه فعل او صحیح دلیل لپاره مثال لکه ضربنا چې په اصل کې سو وځي ضربنا په اصل کې ضربنا وکړه او اوس دغه شان سمعنا په اصل کې سمعنا فتحنا په اصل کې فتحنا کرمنا په اصل کې دا څومره چې لکه د واحد د جمع مؤنث غائب صغیری او جمع مؤنث غائب سکه د دې نه چې دا او ټولې دي دغه ټولې لکه ضربت په اصل کې ضربتا ضربتما ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا واجب په ضربنا کې اوس ولا کې راغلي دي څلور په لکه چې په ضربنا کې راغلي دي ضربنا کې راغلي دي ها وګوره ضربنا کې راغلي دي ها ډیجیټل بګه ها دا هم باندې لګیدا په کوم کلمې ضربه جدا ده او نه جندا جدا ده دلته خدا په اصل کې ضرب نه پکارو څه پکارو ضرب نه پکارو ضربنا ولکه دلته کې الف نه مکه فتح موږ له خامخا پکار ده نو دا ضربنا که ضرب نه ترا ولې نو بیا به د دې د هغه څه سره به مشابهت راځي واښه مې باندې اوس هغه کوي زبر له وخمه چې په دې کې وړل چې کلمات دې راغلي قرآن مجید منی کنه منی الذي خلقك فسواك عدلك ضربك دا غوي بګینی ما ته دې چې کلمه به وي یا به حقیقتا یو کلمه یا به حکم یو کلمه مطلب دا دی چې باندې په یو بل په مس کې بسې او دا کې چې کله یو فعل یو بل صحیح فاعل او بعدلك خلقك ضربك فدې یو فعل یو بل بګ مفعول له یو بګ فعل یو بل بګ سره هغه فعل او مفعول له یو بل سره شدت اتصال نشته نو الله ګراتل صحیح دي واښه مې باندې څلور حرکات پر لبسې په یو کلمه کې راتل صحیح دا مطلب څه دی حقیقتا یو کلمه حقیقتا یو کلمه لپاره مثال لکه دحرج بازل کې دحرج واښوي او بعثر بازل کې خاجي او حکم یې کلمه مطلب سره چې قانون په مېس کې یعنی یو پکې فعل یو بل پکې صحیح کيو فعل او بل فاعل نو بیا به یو کلمه نه حسابي ښه په دې باندې پوه شئ تاسو او دې قانون ته سره وایي ضربنا نمبر 2 او یا توالي 4 حرکات او حکم دې قانون سره وجوبي پوه شئ دې قانون مطلب باندې پوه شئ لکه بل دې قانون فائدہ سره نو دا ګوره یو قانون دا زده ګورم دا ټول کلمې دې سره راځي لکه سمعنا موږ خو دې بلاول کې ګردان زده کوو نو موږ راټکو موږ د پکې دا خبرې پکې نه چړلې اوس دا چې هر خبره لکه بای کې بدل شي را بدل شي دا د قانون دی هیڅ کو نه کیږي
واجوي ضربا ضربا ضربو ضربت دې چې ضربه نه د ضربه نه الف د قوت تسنیه جوړوله نو ضربا دي کو او بیا دې دغه جوړول چې ما جوړول چې ضربو دي کو و ضربت ته نه ضربت نه چې تسنیه جوړول نو الف دې کو ضربتا دي کو نو چې جمع دي کوله نو نو دې بغیر کو اته دې چکه بوتلا ضربت ضربتا ضربت نه پکارو داله اته څه لیکل ضرب نه لیکل یو دې بغیر داله لیکل او بل دې بغیر باندې حرکت لري کړل نو دا مې څنګه کړه قانون دی چې دوه علامات د تانیث په قرات لږه دی وته مې څه غاټب کړو او بیا څلور رکعات پر بچرات لږه دا علام کلمه په کې څه سم کړو پوه شئ نو ضربت په اصل کې څو ضربتا ضربتما نصرتا نصرتا نصرتن په اصل کې نصرتن الګه پوه شو به معنی نصرتو نصرنا وای هو ګوره اوس کتاب دغه ته ولي کوي وسله دا په دې کاپي کې څه لیکلي دي خو په دې کاپي کې مسله دا ده چې لکه څه چې په دې کې لیکلي په دې کتاب کې هم لیکلي نو موږ دې یو مکسر مونږ دغه کړل چې ټول کتابونو چې لکه څومره پرې صرف کې چې دا کړو نه دا ټول لیکو ان شاء الله ها هغه په یو کتاب کې لیکو په بل کتاب کې دی په یو کتاب هر څه لیکلي لیکي بسم الله الرحمن الرحیم قانون نمبر 2 ضربنا نمبر 1 قانون نمبر 2 ضربنا والا قانون نمبر 1 ضربنا والا قانون نمبر 1 خلاصہ تانیث کی دو علامتوں کا فعل میں جمع ہونا بالکل ناجائز ہے تانیث کی دو علامتوں کا فعل میں جمع ہونا بالکل ناجائز ہے الکا تاسو ځان په خپل الفاظو کې یادوي خیر ده صدقه پکې نشته ده واښوي تانیث کی دو علامتوں کا فعل میں جمع ہونا بالکل ناجائز ہے دونوں علامتیں ایک جنس کے ہو یا مختلف جنس کے دوڑا علامتوں نے دیو جنس دی ہوگا مختلف جنس دی اور اسم میں تانیث کی دو زرد علی کے پرف کی لکھے بڑے ٹائم کی بیدان لکور داڑا ہوئی فکور کاڑا ہوئی اوزب داو استغرور در لیگم بیامو تانیث کی دو علامتوں کا فعل میں جمع ہونا بالکل ناجائز ہے دونوں علامتیں ایک جنس کی ہو یا مختلف جنس کے دوڑا علامتوں نے دیو جنس دی ہوگا مختلف جنس نہیں اور اسم میں تانیث کی دو علامتوں کا جمع ہونا اس وقت ناجائز ہے اور اسم میں تانیث کی دو علامتوں کا جمع ہونا اس وقت ناجائز ہے جب ایک جنس کے ہو اگر مختلف جنس کے ہو تو اس کا جمع ہونا جائز ہے اگر مختلف جنس کے ہو تو اس کا جمع ہونا جائز ہے پوش ہوئی بیاوے میں دو تانیث کی دو علامتوں کا فعل میں جمع ہونا بالکل ناجائز ہے دونوں علامتیں ایک جنس کی ہو یا مختلف جنس کی اور اسم میں تانیث کی دو علامتوں کا جمع ہونا اس وقت ناجائز ہے جب ایک جنس کی ہو اگر مختلف جنس کی ہو تو اس کا جمع ہونا جائز ہے فعل کی مطابقی مثال ضربنا اصل میں ضربتنا تا ضربنا اصل میں ضربتنا تا تا اور نون دو مختلف جنس کی علامات جمع ہوئے تا اور نون دو مختلف جنس کی علامات جمع ہوئے تو تا کو حذف کر دیا ہاں مختلف جنس کی علامات جمع ہوئے تو تا کو حذف کر دیا اور ضربانہ ہوا ضربانہ فعل میں ایک جنس کی دو علامتیں جمع ہونے کی مثال عربی زبان میں نہیں ہے فعل میں ایک جنس کی دو علامتیں فعل میں ایک جنس کی دو علامتیں جمع ہونے کی مثال عربی زبان میں نہیں ہے پہنچ رہی ہے بارہ بھائی جو بگیدہ مثال نہیں کرے چیت علامات نہیں اس بگی دیو جنس نراغلی فعل میں ایک جنس کی دو علامتیں جمع ہونے کی مثال عربی زبان میں نہیں ہے اسم کی مطابقی مثال زارباتن کے اصل میں زاربتاتن تھا زارباتن کے اصل میں زاربتاتن تھا
یہاں دو تا ضارباتن اصل میں ضاربتاتن تھا. یہاں دو تا ایک جنس کے جمع ہوئے. اولا کہ جتا اس منگوی چې الګ تاسو راځي نو موږ د املا ته پوښتنه چې املا د نه راځي نو اوس پسې چل کې. یہاں دو تا ایک جنس کے جمع ہوئے اس لیے ایک تا کو حذف کر دیا. ضاربات ہوا. حکم یہ قانون وجوبی ہے. حکم یہ قانون وجوبی ہے. سوال ضربیات میں بھی دو علامت تانیث جمع ہے. ضربیات میں بھی دو علامت تانیث جمع ہے لیکن ایک علامہ کو حذف نہیں کیا. ضربیات میں بھی دو علامت تانیث جمع ہے لیکن ان میں ایک کو حذف نہیں کیا. جواب ضربیات میں دو علامت تانیث جمع ہے اور یہ دونوں مختلف جنس کے ہیں. ضربیات میں دو علامت تانیث جمع ہے اور دونوں مختلف جنس کے ہیں اور یہ اسم میں جائز ہے. اور یہ اسم میں جائز ہے. حلقہ پوش ہوئی ہاں ٹھیک ہے. گورا ضربنا نمبر 1 قانون خلاصہ تانیث کی دو علامتوں کا فعل میں جمع ہونا بالکل ناجائز ہے. دونوں علامتیں ایک جنس کے ہو یا مختلف جنس کے. اور اسم میں تانیث کی دو علامتوں کا جمع ہونا اس وقت ناجائز ہے جب ایک جنس کے ہو. اور اگر مختلف جنس کے ہو تو اس کا جمع ہونا جائز ہے. امثلہ فعل کی مثال مطابقی ضربنا کے اصل میں ضربتنا تھا. ضربتنا میں تا اور نون دو مختلف جنس کے علامتیں جمع ہے اس لیے تا کو حذف کر دیا تو ضربنا ہوا اور پھر ضربنا سے ضربنا بن گیا. ڈبل قانون پہ ہو. اور فعل میں ایک جنس کی دو علامتیں جمع ہونے کی مثال عربی زبان میں نہیں ہے. اسم کی مثال جیسے ضارباتن کے اصل میں ضاربتاتن تھا. یہاں دو تا ایک جنس کی جمع ہوئی اس لیے ایک کو حذف کر دیا تو ضارباتن ہوا. حکم یہ قانون وجوبی ہے. سوال ضربیات میں بھی دو علامہ تانیث جمع ہے لیکن ایک علامہ کو حذف نہیں کیا گیا. جواب ضربیات میں دو علامہ تانیث جمع ہے یہ دونوں مختلف جنس کے ہیں اور اسے میں جائز ہے. قانون نمبر 3 ضربنا والا قانون نمبر 2. اس قانون کا دوسرا نام توالی اربع حرکات ہے. اس قانون کا نام ضربنا والا قانون نمبر 2 ہے اور اس قانون کا دوسرا نام توالی اربع حرکات ہے. توالی اربع حرکات. خلاصہ 4 حرکتوں کا پے در پہ ایک کلمہ میں جمع ہونا منع ہے. مطلقاً منع ہے. 4 حرکتوں کا پے در پہ ایک کلمہ میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے. 4 حرکتوں کا پے در پہ ایک کلمہ میں جمع ہونا مطلقاً منع ہے چاہے حقیقتاً ایک کلمہ ہو یا حکماً ایک کلمہ ہو. چاہے حقیقتاً ایک کلمہ ہو یا حکماً ایک کلمہ ہو. 4 حرکتوں کا پے در پہ ایک کلمہ میں جمع ہونا منع ہے مطلقاً چاہے حقیقتاً ایک کلمہ ہو یا حکماً ایک کلمہ ہو. حقیقتاً ایک کلمہ کی مثال جیسے دحرج سے دحرجا اور حکماً ایک کلمہ کی مثال ضربنا سے ضربنا. حکم یہ قانون وجوبی ہے. حقیقتاً ایک کلمہ کی مثال جیسے دحرج سے دحرجا اور حکماً ایک کلمہ کی مثال جیسے ضربنا سے ضربنا. حکم یہ قانون وجوبی ہے. فائدہ فائدہ کے بدا کا خبر رکھو خواہ حکماً ایک کلمہ سے مراد یہ ہے حکماً ایک کلمہ سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں 2 کلمے ہو. حکماً ایک کلمہ سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں 2 کلمے ہو لیکن دونوں کے درمیان شدت اتصال بریکٹ کو کہ گہرے تعلق لیکن دونوں کے درمیان گہرے تعلق شدت اتصال کے لکھے اگر جوہر تعلق لکھے گہرے تعلق کی وجہ سے ان کو ایک کلمہ کہا گیا ہو. شدت اتصال کی وجہ سے یا گہرے تعلق کی وجہ سے ان کو ایک کلمہ کہا گیا ہو. جیسے ضربنا
یہ حکمن ایک کلمہ ہے، ضربنا یہ حکمن ایک کلمہ ہے، حقیقت میں یہ دو کلمے ہیں، فعل اور فاعل، فعل اور فاعل، اور فعل اور فاعل کا آپس میں گہرا تعلق ہے تو یہ حکمن ایک کلمہ بن گیا، اور فعل اور فاعل کا کے درمیان گہرا تعلق ہے تو یہ ایک کلمہ بن گیا۔ حکمن ایک کلمہ سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں یہ دو کلمے ہوں لیکن دونوں کے درمیان شدت اتصال یعنی گہرے تعلق کی وجہ سے ان کو ایک کلمہ کہا گیا ہو۔ جیسے ضربنا یہ حکمن ایک کلمہ ہے، حقیقت میں دو کلمے ہیں، ایک فاعل اور دوسرا فعل اور فاعل، اور فعل اور فاعل کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ فائدہ، سوال، ضربہ کا میں بھی 4 حرکات پہ در پہ جمع ہے، ضربہ کا میں پی در پی 4 حرکات جمع ہے، تاسو ضمیر منصوب متصل ویلے دے کنا نو باید کی ٹولے ضربنی، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنا، ولی ٹولو کی لکا نہیں پا ضربکا میں 4 حرکات پی در پی جمع ہے، لیکن یہ نہ حقیقتاً ایک کلمہ ہے اور نہ حکماً ایک کلمہ ہے، نہ حقیقتاً ایک کلمہ ہے اور نہ حکماً ایک کلمہ ہے، بلکہ حقیقت میں دو کلمے ہیں، بلکہ حقیقت میں دو کلمے ہیں، ایک فاعل اور دوسرا مفعول، اور فعل اور مفعول کے درمیان گہرا تعلق نہیں ہے، فعل اور مفعول کے درمیان گہرا تعلق نہیں ہے، لکہ فعل یہ خو مفعولی نہیں نو دا خیر دے، خو که فعلی نو فاعلی نہیں نو دا ناممکن دا، لکه سړی قام زید زید ودرېدو نو په جواب کې دې ستا ته څوک نه شي ویلی چې هلکه په چا ودرېدو څنګه ودرېدو، یا ته وایې زید کېناستو نو ته څوک نه وایي چې په چا کېناستو څنګه کېناستو، خو که اوس ته وایي چې هلکه ضربه زید زید وهل وکړلو نو خامخا به ته پوښتې چې هلکه څوک وو، نو د فعل د فاعل نه بغیر نه شي راتلی، خو فعل د مفعول نه بغیر راتلی شي، نو جوړ تعلق ورسره نشته دی۔ ضربکا میں بھی 4 حرکات پہ در پہ جمع ہے، لیکن یہ نہ حقیقتاً ایک کلمہ ہے اور نہ حکماً ایک کلمہ ہے، بلکہ حقیقت میں دو کلمے ہیں، ایک فعل اور دوسرا مفعول، اور فعل اور مفعول کے درمیان گہرا تعلق نہیں ہے۔ پوه شو بلی باندې اوس په پښتو کې بیا دا قوانین واورئ، موږ ضربنا 2 قوانین دي، یو قانون ته ضربنا نمبر 1 قانون وي، بل ته ضربنا نمبر 2 وي۔ ضربنا نمبر 1 چې 2 علامات د تانیث په فعل کې مطلقاً راتلل منع دي، چې دا وتعالى لري کله پرونه سبق ته دی کنه علامات د تانیث به کتاب کړی نو بیا دا غي خبره ده، 2 علامات د تانیث په فعل کې راتلل مطلقاً منع دي، مطلقاً دا مطلب دی کله یو جنس دی یو کله مختلف جنسونه نه د یو جنس نه راتلل په فعل کې محال دي او کله دو جنسونه راغلي راغلي لپاره مثال لکه ضربتنا د دې نه ضربنا جوړ شوی دی، او په اسم کې حل ناروا دي چې کله ځوانه د یو جنس نه لکه ضاربات چې په اصل کې ضاربات نو، او په مختلف جنسونه نه بیا راتلل جایز لکه په ضربات کې چې راغلي دي، یو یاد او بل الف مقصوره ده یو تعالی، ٹھیک شو، او حکم قانون وجوبی دی۔